الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، أي نبي كنت لكما؟ فقالوا: جزاك الله من نبي خيرا، لقد كنت لنا كالأب الرحيم وكالأخ الناصح المشفق. أديت رسالات الله عز وجل وأبلغتنا وحياه، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فجزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمتها. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، طاب من طيبهن القاع والأكمين. نفس الفداء لروز أنت ساكنه، نفس الفداء لروز أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. د رحمان پاشقی کے سترګې اوښوي،
عاشقۍ کې سترګې وشوې چې څوک وایي عاشق ړوند دی هغه خوار شه چې په صدق شوې عاشقه او د پاک رسول په تورو زلفو نو شاهان د زمانې به دې دربار جارو کوي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما درود شریف ولولئ وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين زما معزز محترم و سامعین و حضرات ورونو دا میاش د ربیع الاول شریف دا دې میاش کې دا رب ذوالجلال عظیم نعمت په موږ او تاسو باندې شوی و چې هغه پیدایش د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم دغه میاش کې په تحقیقی قول باندې 12 تاریخ باندې د پیر یعنی دوشنبه پشپا او سحری ټیم باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف اوری شوی او بیا بیرته د همدې میاشتې په 9 تاریخ او یا په 12 تاریخ دغه لوی نعمت چې کمال او ګټه امت ته پاتې ده خو ذات با برکات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې میاشت کې د دنیا نه تللی نو نننی بیان کې د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم د دې دنیا نه د رحلت طویله واقعه په ضمن د یو حدیث کې چې هغه امام طبرانی محدث کبیر په معجم الکبیر دریم جلد کې په خپل سند سره ذکر کړی اگر که د سند په بعض رواتو باندې عند اهل الحديث جرح شته دی خو اکتفاؤنا بسقاوت الطبرانی و ذکره فی کتابه چون کې صاحب د کتاب معتمد او لوی انسان دی مونږ داغه په ذات اعتماد کو او خپل کتاب کې حدیث ذکر کړي نو په دغه وجه باندې مونږ هم دغه محدث کبیر نه په نقل سره خپل بیان کې د حدیث مضمون بیانو جابر ابن عبد الله او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما راویان د حدیث دي نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم دنیا نه د تلو نه وړاندې څو میاشتې مخکې د خپل رحلت اشارات وکول اولینه اشاره د
وفات نه څه د پاسه 2 میاشتې وړاندې د لوی اختر ټیم و. محبوب حج ته تللی و. د عرفات او د مینا په میدانونو تقاریر او خطبات یې لوستلي وو او په هغه خطبه کې دا الفاظ هم ویلي وو چې تعلموا عني مناسککم لعلی لا احج بعد عامی هذا. زمانہ مناسک د حج یاد کړئ، خایږي چې را روان کال ز حج ته رانشم. دا الفاظ په خطبه کې لوستلي وو. زمانہ احکام یاد کړئ، خایږي چې بیا رانشم. تعلموا عني مناسککم لعلی لا احج بعد عامی هذا. دې سره صحابه کرامو ذهنونو ته دا خبر ورسید او بل د عرفات په میدان کې دا ای کریمم نازل شه چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ورځ تاسو ته د دین اصول مونږ تمام کړل، نعمتونه هم در باندې تمام ته ورسول او تاسو پاره مې په ټولو دینونو کې دین اسلامي مختار او غوره کړ. د دې آیه کریمه د نزول سره صحابه کرام په خپل منځ کې یو بل ته بشارات ورکوي، زیری ورکوي د خوشحالۍ. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پخوا کې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د هغه په مخوخ کې روانې دي جاړي. ډېر هوښیار انسان، هغه ته پته ولګېده چې کله د دین د کمال وعده وشوه نور امام الانبیا مونږ نه رخصتېدونکي دي. دا د حج موقع وه. د حج نه واپسي وشوه، بس د محرم میاشت ختمه شوه، د سفر میاشت راله. د سفر میاشت په آخري کې دا چې اوس کم میاشت د دې نه مخکې میاشت آخري شپو کې د قرآن کریم هغه صورت را نازل شه کم صورت چې تمام قرآن کریم کې آخري نازل دی. آیتونه به بعض د دین بعدم نازل شوي وي، خو آخر ما نزل چې صورت دی تمام هغه دا صورت دی چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اذا جاء نصر الله والفتح، کله چې د اله العالمین امداد راشي او فتح جاری شي. او اے محبوب رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، محبوب تاسو خلق ګورئ چې په دین د رب ذوالجلال کې اسلامي دین کې ډلې ډلې رادن کېږي. بس دې وخت سره فسبح بحمد ربک، د خپل رب ذوالجلال تسبیح وایا، واستغفره د اله العالمین نه بخنې غواړه، انه کان توابا، یقینا اله العالمین توبه قبلونکې ذات دی. دا آیت راغی. د دې صورت د نزول سره صحابه کرامو کې خوشحالۍ ګډې شوې، یو بل ته زیری شروع شو. ناشنا د فتح بشارت نازل دی او ډلې ډلې خلک به اسلامي دین ته راځي، دین به قوت به موزي. بل اړخ ته صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په مخ بیا اوښکې روانې دي جاړي. چا ورته وایي کله د جنت صدیق څه شی دی جړی؟ هغه ورته وایي ان هذا لنعی رسول الله. ای صحابو که یو طرف ته د امداد او د فتح اعلان راځي، بشارت راځي، د خوشحالۍ خبره ده، لیکن دی ای کریمه ته چې زه سوچ کوم کم انسان چې وفات شي خلک د هغه د مړینې اعلان کوي، هغه اعلان ته عربۍ کې نعی ویل کېږي. ان هذه لنعی رسول الله،
دا صورت ماته د امام الانبیاء علیه السلام د وفات اعلان ښکاري، دا راته اعلان ښکارېږي. بس دا صورت چې نازل شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام ته وایي یا جبرئیل نفسی قد نعیت. عجیب خبر تحیت خلق د مړینې اعلان کوي. اے جبرئیل علیه السلام تاسو ما ته وایي چې دا صورت خلکو ته اعلان کړه نو زه به جبرائیل علیہ السلام محبوب ته وکتل چې ګینه دی خفه دی. هغه ورته وایي الآخرة خیر لک من الاولی. اے محبوبه تا دپاره خو هغه دنیا د دې دنیا نه ډېره غوره ده. ولسوف یعطیک ربک فترضا. تا ته به هغه دنیا کې اله العالمین دومره نعمت درکړي او دومره امتیانو بخشش به درکړي فترضا چې تا به راضي کړي، تا به خوشحال کړي. فامر رسول الله بلالا ان ينادي بالصلاه. امام الانبیاء علیہ السلام بلال صاحب ته وایي چې اعلان وکړه، آواز وکړه بالصلاه جامعه چې د مانځه ټیم دی راغونډ شئ. فاجتمع المهاجرون والانصار الى مسجد رسول الله. مهاجر او انصار مسجد نبوي شریف ته په ګڼ تعداد کې راغلل. امام الانبیاء علیہ السلام صعد المنبر. منبر نبوي شریف ته امام الانبیاء علیہ السلام پورته شه. دا هغه ودرېدل دي او هغه ناسته ده چې د دې ناستې نه بعد امام الانبیاء په منبر ناسته کړې نه ده، آخري تقریر دی. فحمد الله عز وجل واثنى علیه. ثنا د اله العالمین ادا کړله. ثم خطب خطبتنا. بیا یو عجیب انداز کې خطبه ولوستله، داسې تقریر یې وکړه چې وجلت منها القلوب وبکت العیون. څومره صحابه کرام چې ناستو د هغې د تقریر سره د ټولو په زړونو لړزې لګېدلې وې. وبکت العیون، د ټولو سترګو نه اوښکې روانې وې. داسې تقریر یې وکړه چې د خلکو سترګې وژړولې. بیا د تقریر اخر کې امام الانبیاء علیه السلام اعلان کوي ایها الناس، اے عام خلکو، ای نبی کنت لکما. انبیاء علیهم السلام خو ډېر قومونو ته تللي دي، زم اله العالمین تاسو ته رالیږلی وما. اے زما قومیانو، اے صحابه کرامو دا راته ووایئ زه څنګه پیغمبر وما، ما تاسو سره چلن څنګه کړی دی، تاسو ته مې دعوت په څه طریقه درکړی دی. صحابه کرام په جمع جواب ورکوي قالو جزاک الله من نبی خیرنا. اله العالمین دې ډېره ښکلي بدله درته درکړي. لقد كنت لنا كالاب الرحیم. یا رسول الله ته خو موږ باندې د یو مهربان پلار نه هم زیات مهربان وي. وکالاخ الناصح المشفقه. هغه ورور چې ډېر مهربان وي د هغه نه هم را باندې زیات مهربان وي. ادیت رسالات الله عز وجل. څومره پیغامونو باندې چې ته رسول ګرځېدلی وې ټول دې پوره کړي دي. وابلغتنا وحیو، د اله وحی دې مونږ ته رسولې ده. ودعوت الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. د اله العالمین دین ته دې ښایسته په حکمت او په ښکلې طریقه دعوت چلولی دی. فجزاک الله عنا افضل ما جزا نبیا عن امتی. اله العالمین ټولو پیغمبرانو ته د امت د دعوت په بدله کې نیکي بدلې ورکړې دي، خو اله العالمین دې تا ته د ټولو انبیاو نه زیات اجر درکړي. فقال لهم رسول الله مبارک صحابه کرامو ته وایي معاشر المسلمین، اے د مسلمانانو ټولیا، انا انشدکم بالله وبحقی علیکما. د خدای تعالی په ذات قسم در کوما زمان په تاسو څه حق شته. دا هغه حق خاطر وکئ. من كانت له قبلي مظلمة فليقم فليقتص مني. کله کوم انسان په ما باندې څه حق پاتې وي نو د خدای په ذات قسم در کوم او زما د خاطر خیلو ساتئ چې راپورته شیا، نن زمانه بدل او انتقام واخلئ.
زورز د قیامت کی د مخلوق حق معاف کیږي نه ما باندې حقوق مپرېږدیا فلم يقم الیه احد یو انسانم پرتنش فناشدهم الثانیه دویم ذل قسم ورکئی تاسو د الہ العالمین په ذات قسم درکوم چې د چا څه حق را باندې را پورته شیا فلم يقم الیه احد څوکم پورته نشو نو په دریم ذل قسم ورکئی د چا په ما څه حق را پورته شي انتقام را نه واخلیا دې درمیان کې قام من بین المسلمین شیخ کبیرا یقال له عکاشا د مؤمنانو منځ کې یو سپینګر انسان را پورته شه نامه د هغه عکاشه د هغه را پورته شه فتخطى المسلمین د مؤمنانو په اوږوی قدمونه راواړوله حتی وقف بین یدی رسول الله د امام الانبیاء علیه السلام مخې ته مخامخ ودرېده ورته وایي فداك أبي وأمي لولا أنت ناشدتنا مرة بعد أخرى ما كنت بالذي يقدم على شيء من هذا یا رسول الله کدا بار بار دی قسم نرا کولې نو ما ته مناسب نو چې ستا د وړاندې ودرېدلې وې خدا دریم ځل دی قسم راچ ذکر پاسېدما كنت معك في غزاتنا محبوب تاسو سره او غزا کې روانو ما فلما فتح الله عز وجل علينا کله چې الہ العالمین مونږ ته فتح راکړه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الہ تاسو ته امداد درکا كنا في الانصراف مونږ بلار واپس را روانو حاضت ناقتي ناقتك پيو اوخه باندې زسورم دویمه اوخه باندې تاسو سواروي زما اوخه ستا د اوخې سره یوځای شوه فنزلت عن الناقة زد اوخې نه کوز شوم ودنوت منك تاسو ته در نږدې شوم لأقبل فخذك زما مقصد دا و چې زه ستاسو زنګون ښکل کما فرفعت القضيبه یا رسول الله ستاسو لاس کې ومساوا فضربت خاسرتي زدي پتشکی وهلما ولا ادري كان عمدا منك ام اردت ضرب الناقه پترات نشت چې قصدن دیوالیم کنه تا گزار اوخی تور کو زلګېدلې ما پدی پوینم خو یو گزار دی را کړ دې یا رسول الله بار بار قسم را کینو زدا گزار انتقام خلما رسول الله مبارک ورتوای اعيذك بجلال الله ان يتعمدك رسول الله بالضرب معاذ الله معاذ الله د خدای پیغمبر بسنګ پچا د ظلم گزارو کې ای صحابي مخفکه دا کار به مان سهو کې شوي وي ما به او خو هل تاسو بلګېدلې امام الانبیاء اعلان کوي یا بلال انطلق الى منزل فاطمه واتني بالقضيب الممشوق اے بلال صاحب لاړ شه دا چې کوم امسا یادای هغه امسا د فاطمه بیبي کر پرته ده هغه امسا راوړه فخرج بلال من المسجد بلال د مسجد نه وروته يده على ام راسه او دا لاس په سر باندې خره وهو ينادي د مدینه منوره کوڅو کې چغې وهي هذا رسول الله يعطي القصاص من نفسه اذا مدینه منوره خلق راشي دا دین امام الانبیاء د خپل ځان نه بدل پوره کوي فقرأ الباب على فاطمه فاطمه بی بی ته بلال صاحب دروازه وټکولا ورته وی یا بنت رسول الله ناولني القضيب الممشوقه فاطمه بی بی رسول الله مبارک امسارا کا فاطمه بی بی ورته وی یا بلال وما يصنع بي بالقضيب وليس هذا يوم حج ولا يوم غزاتنا اے بلال صاحب پدې امسا امام الانبیاء څه شي کوي
دا خو هغه امسا ده چې محبوب به غزا ته یا به حج ته نو ځان سره به یې وړله. فقال یا فاطمة ما اغفلك عما فی ابوک. اے فاطمی بی بی ته څه خبره یې چې نن په مسجد کې څه صحنه جوړه ده. یو انسان پاسېدلی دی، امام الانبیاء انتقام اخلي. ان رسول الله يودع الدين. اے فاطمی بی بی ته خبره نه راشه امام الانبیاء نن مخه کوي. ويفارق الدنيا، دنیا نه جدا کیږي. یعطي القصاص من نفسي، اعلانونه کوي چې ما نه قصاص واخلئ، د ځان بدل ورکړي. فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها. فاطمة بيبي بلال سبتوي يا بلال ومن ذا الذي تطيب نفسه أن يقتص من رسول الله. اے بلال تا زړور انسان څوک دی چې نن د امام الانبیاء نه انتقامونه اخلي. یا بلال اذا فقل للحسن والحسين يقومان إلى هذا الرجل فيقتص منهما ولا يدعانه يقتص من رسول الله. اے بلال زما دواړه بچی حسن او حسین کور کې نشتا. بلال د مدینه منورې کوڅو کې زما بچی پیدا کا، زما د بچو پسې ولټېږه. هغوی ته ووایه چې مور مو وایي په جلتۍ مسجد ته لاړ شئ او کم انسان چې د امام الانبیاء نه بدل اخلي د هغې د وړاندې شاګانې ونیسئ. زما بچو ته ووایه پام کوئ، ګورئ چې رسول الله مبارک ګزار ته پرېنږدئ. بلال صاحب راغی ودفع القضیب، امسا رسول الله مبارک ته ورکړه. ودفع رسول الله القضیب الى عکاشا. رسول الله مبارک هغه امسا عکاشا ته لاس کې ورکړه. صحابه کرام حیران ولاړ دي. فلما نظر ابو بکر وعمر رضی الله عنهما الى ذلك. صدیق اکبر و عمر فاروق رضی اللہ عنہما چې دا سانو کتا را پاسیدل فقال یا عکاشا هذان نحن بین یدیک فاقتص منا ولا تقتص من رسول الله. اے عکاشا نو اخلا زمونږ نه انتقام واخله، مونږ باندې گزار وکړه خو رسول الله مبارک باندې گزار مکوه. رسول الله مبارک ورته وایي امضي یا ابا بکر وانت یا عمر فامضي. اے صدیق عمر رضی اللہ عنکم ازی تاسو لرې شئ، فقد عرف الله مکانکما و مقامکما. ستاسو شان او مقام محبت خدای تعالی ته معلوم دی. فقام علی بن ابي طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ را پورته شو ورته وایي عکاشا فی الحیات بین یدی رسول الله. تا ته پته زه به هر کار کې د رسول الله مبارک مخې ته دفاع جوړېدم، خو راشه نن زما نه انتقام واخله. فهذا ظهري و بطني، واخله که په شا ګزار کې که مخامخ په خېټه مې ګزار کې. اقتص مني بيدك وجلدني مئتنا. امام الانبیاء خو ته یو امسا وهلی، د هغې په بدل کې ما سل امسا ووهه. ولا تقتص من رسول الله، خو رسول الله مبارک باندې ګزار ونه کړي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اقعد. اے علي صاحب کینا، فقد عرف الله عز وجل مقامك ونيتك. اے علي صاحب ستا نیت خدای تعالی ته معلوم شو. وقام الحسن والحسين، حسنین مبارکان ماشومان را پورته شولا. قال يا عکاشا أليس تعلم أنا سبتار رسول الله.
اے کاشتا تا پتا دا مونږ د رسول الله مبارک نوسیان یو فالقصاص منا کالقصاص من رسول الله مونږ نه انتقام واخلا زمونږ انتقام د رسول الله مبارک انتقام دی رسول الله مبارک نو سوته وی قعدا کینی یا قرة عینی اے زما د سترګو یخواله پتا سو دی لا نسی الله لكما هذا المقام تاسو چې په دې وړو ځانونو بنا اے عکاشک گزار کے نظر گزارو کا عکاش ورته یا رسول الله ضربتنی وانا حاصرا بطنی کله چې په ما گزار کو زری تشی کیو عالم زما په وجود باندې قمیص نو فکشفان بطنی صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک لمنو چتکړه خېټه مبارک اخکار شوا صاح المسلمون بالبكاء په مسجد کې د مسلمانانو د چغو आवाजې شروع شوې قالوا ترى عكاشا ضارب رسول الله اے عکاش لک سوچو کا دا یو عام سړی نه دی گزارونه کې ګوري گزار دې پر رسول الله راځي فلما نظر عكاشا الى بياض بدن رسول الله عکاش رضی الله عنه چې د امام الانبیاء د وجود سپینواله په نظر باندې راغی لم يملك ان كب عليه بس به اختیار شه او په امام الانبیاء ورټیټ شه وقبل بطنه خېټه او تخکل وهو يقول واي فداك لك ابي وامي مور او پلار می درنه قربان شه ومن تطيق نفسه ان يقتص منك هغه بلاسو کې چې تانه به بدل اخلي خو زما مقصد دا چې تاسو دنیا نه روان یې کاش کې زما شونډې ستاسو چمړې سره ولګي رسول الله مبارک ورته وایي اما ان تضرب اما ان تعفو اعلانک یا گزارک یا اعلانک چې ما عفو کړی دا عکاش وی عفوت عنك رجاء ان يعفو الله عني في القيامه عفو درتکوما پدې امید باندې چې الہ العالمین ورځ د قیامت کې ما تعفو کې رسول الله مبارک ورته وایي من اراد ان ينظر الى رفيقه في الجنه فلينظر الى هذا الشيخ اصحابو کڅوک ما سره زما په جنت کې مرګره لټول غواړي هغه د نن د دې سپینګری مخته وګوري فقام المسلمون ټول مسلمانان را پورته شو فجعلوا يقبلون ما بين عيني عكاشا ټول رالل او د عکاش رضی الله تعالی عنہ تندې خپل کا او ورته وای توبه کا مبارک ش نلت الدرجات العلا ناشنا مقامات د حاصل کړل و مرافقه النبي او رسول الله مبارک مرګرتیا جنت کې ستا شو پښوق سبحان الله وای اتل سورج امام الانبیاء علیہ السلام بیمار دے دیتوار رزرالا یو رز بعد با امام الانبیاء دا دنیا نزی دا مرس پی نورم زیاد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزانو کا ثم وقف بالباب بید امام الانبیاء درشل کے ادریدا فنادى اعلان کہ السلام علیک یا رسول اللہ ورحمت اللہ الصلاة رحمك اللہ سلام دی پتاید اللہ رسول منستیار شوی دی جماعت تراشیا رسول اللہ مبارک دا بلال سے باواز اوری خاموشت فاطمہ بی بی ورتو یا بلال ان رسول اللہ اليوم مشغول بنفسی اے بلال چغموا نن رسول اللہ مبارک بیمار دے خپل ځان باندې مشغول دے بلال مسجد تلاړه د اتوار د ورځې د سبعی منځ دی انتظار کوي فلما اسفر الصبح
سبای رڼا زیاته شوه د مانځه ټیم دی لیکن د نور خطو ټیم نږدې کېږي خلک ورته وایي بلال اذان وکوي بل یو انسان به جمع ته وړاندې شي بلال وی والله لا اقیمها واستاذن سیدی رسول الله زما د خدای په ذات قسم وی اذان ما کړي اقامت بز کوم دا زما حق دی ترغیب اقامت نه کما تر سوچ رسول الله بار تراغلی نه یې ما ته اجازت کړي نه وی د نور خطو ټیم نږدې کې بیا دروازه کې ودرېدا आवाज کې السلام علیک یا رسول الله د مانځه ټیم برابر دی رسول الله مبارک आवाज اورېدا ورته وی ادخل یا بلال ان رسول الله مشغول بنفسي اے بلال ز مسجد ته لاړ شه او ځان ورته یادوي چې زه په خپل ځان باندې ما مربا بکر یصلي بالناس او بکر صدیق ته ووایه چې خلکو ته جمع ورکا فخرج ويدعو على ام راسه بلال صاحب راغی مسجد ته ورسېدا دا لاس یې په سر باندې ایښی دی چغې وهي واغوسم بالله اے اله ما سر مدد وکړه وانقطاع رجائه وانقسام ظهري الهم لا مې ماته شوه د چا په امید چې زه دلته پروت وم امید مې ختم شه لیتنی لم تلدنی امي مسجد کې چغې وهي کاش کی بلال مور زیږولی نه وی وإذ ولدتني لم أشهد من رسول الله هذا اليوم کبه مور زیږولی وی خو کاش کی نن ورځ مدینه منوره کې موجود نه وی چېرته بل خوا تلی وی بیا ابوبکر صدیق صاحب ته وی جمع ورکا هغه چې کله جمع ته وړاندې شه کان رجلا رقیقا د زړه نه ډېر نری انسان دی فلما نظر الى خلوة المكان چې وکتل د محراب په موضع باندې امام الانبیاء ښکارېږي نه لم يتمالك ان خر مخشيا عليه چې جمع ته وړاندې شه بس په ځان قدرت رانغې بېهوشه پرېوته وصاح المسلمون بالبکاء مسجد کې د جړا چغې پورته شوې دننه کور کې رسول الله مبارک جړا واورېده چانه پوښتنه کوي ما هذه دوجه دا مسجد کې دا چغې د څه شي دي خلک ورته وایي دوجة المسلمین لفقدک یا رسول الله دا مسلمانان ژاړي تاسو مسجد کې نه یئ رسول الله مبارک آواز کوي علي ابن ابي طالب راوغواړئ عبدالله ابن عباس راوغواړئ یو لاس یې په فضل ابن عباس باندې واچو فضل ابن عباس او یو لاس یې په علي ابن ابي طالب باندې واچو مسجد ته را روان شه 2 رکعاته منځ یې وکړه مختصر منځ یې ادا کړه بیا مخ مبارک صحابه کرامو ته واړو ورته وایي یا معاشر المسلمین اے د مسلمانانو ټولیا استودعکم الله په مخه مخه شه اے مؤمنانو تاسو ټول په خدای تعالی باندې سپارما والله خلیفتي علیکم زما خلیفه په تاسو کې الہ العالمین دی معاشر المسلمین اے د مؤمنانو ټولیا علیکم باتقاء الله د خدای تعالی نه ویریږئ تقوا خپله کیا وحفظ طاعته من بعد د باچیانو د قانون لحاظ ساتیا فإني مفارق الدنيا زه درنه روان یما هذا اول يوم من ایام الاخره واخر يوم من ایام الدنيا دا ګورې آخري ورځ د ورځو د آخرت نه د آخرت د ورځو اول ورځ را روانه ده کله چې د پیرو دوشنبې ورځ راغی مسله نورم سخته شوه الہ العالمین ملک الموت عزرائیل علیہ السلام تا امر کئی ان اهبط الى حبیبی وصفی محمد فی احسن صورتنا اے ملک الموت اے عزرائیل علیہ السلام زمکی تلار شاہ
امام الانبیاء تورشا خدا خپل شکل دې ډېر ښایسته برابر کا ورفق به فی قبض روحي کله چې د امام الانبیاء روح اخلي نو د روح په قبضولو کې ډېره نرمي ورسره وکړه. اسرائیل علیه السلام راغی فوقف بالباب درشل کې ودرېدا شبه عربین شکل دی او باندې چې جوړ کړی دی آواز کوي السلام علیکم یا اهل بیت النبوه اے د پیغمبر خاندان په تاسو دې زما سلام وي هغه کوران چې مختلف الملائکه ده دا خو هغه کور دی چې قسمه قسم فرشتگان به ورته هره ورځ راتلله ادخله که اجازه چې دننه درشمه بی عایشه رضی الله عنها فاطمې بیبي ته وایي دا څوک بدوي چغې وایي عجیب الرجل دې سړي ته جواب ورکا چې واپس لاړ شه رسول الله مبارک بیمار دی زه بیا چېرته راشه اسرائیل علیه السلام بیا آواز کوي السلام علیکم یا اهل بیت النبوه اے د پیغمبر خاندانه کې اجازت نو دننه راځم بیبي فاطمه رضی الله عنها ورته وایي بدوي انسانا یا عبدالله اے د خدای بنده رسول الله مبارک بیمار دی ملاقات ته جوړ نه دی زه بیا راشه اسرائیل علیه السلام دریم آواز کوي دریم آواز سره امام الانبیاء علیه السلام سترګې وغړولې د اسرائیل علیه السلام آواز یې واورېده یا فاطمه من بالباب اے فاطمې بیبي دا درشل کې څوک ولاړ دی دا چغې د چا دی یا رسول الله ان رجلا بالباب دا یو بدوي راغلی دی دروازه کې دریم ځل دی آواز کوي مونږ جواب ورکو هغه بیا راګرځي رسول الله مبارک فاطمه بیبي ته وایي یا فاطمه تو اتدرین من بالباب اے فاطمه بیبي تا ته څه پته ده چې دروازه کې څوک ولاړ دی هذا حازم للذات دا هغه څوک دی چې د دنیا خوندونه د خلکو نه ختمیا ومفرق الجماعات دا هغه څوک دی چې یو انسان د ډلو نه جدا کیا هذا مرمل الازواج دا هغه څوک دی چې تاسو نه به کونډې جوړې کړي دا هغه څوک دی موتم الاولاد چې واړه بچیان به یتیمان کړي هذا مخرب الدور دا هغه څوک دی چې کورونه ورانوي دا هغه څوک دی عامر القبور چادري آبادیا هذا ملک الموت دا خو فرشته د مرګ راغلی ده بیا آواز کې ادخل رحمك الله یا ملک الموت اسرائیل علیه السلام را دننه شه فدخل ملک الموت اسرائیل علیه السلام راغی رسول الله مبارک باندې سلام اچیا رسول الله مبارک ورته وایي یا ملک الموت جیتنی زائرا ام قابضنا اسرائیل علیه السلام نن زما ملاقات ته راغلی که روح رانه اخلي اسرائیل علیه السلام ورته وایي جئتک زائرا وقابضنا هم ملاقات ته راغلی ما او که اجازت راته کې نو روح قبضولو تم راغلی ما ته الہ العالمین امر کړی دی الله ادخل علیک الا باذنک ما ته دا ویل چې کور ته دننه کېږم نو اجازت وغواړه ولا اقبض روحك الا باذنک ما ته الہ دا امر کړی دی چې د امام الانبیاء روح هغه وخت واخله او هغه وخت روح ایستل شروع کا کله چې امام الانبیاء اجازت درته وکړه فإن أذنت يا رسول الله که اجازت راته کې ډېره ښه وإلا رجعت إلى ربي عز وجل بیا مې پرېږده چې الہ ته بېرته لاړ شم رسول الله مبارک ورته وایي یا ملک الموت أين خلفت حبیبي جبریل ته چې د اسمان نه راتلې لږ مخکې جبرائیل علیه السلام ما د الہ العالمین حضور ته لېږلی دی د یو مسلې سوال ورنه کیا ته چې په لار راتلی نو جبرائیل علیه السلام کوم ځای روانو قال خلفته فی السماء الدنیا ما په اول اسمان کې ولیدل چې د اول اسمان ټول فرشتګان راغونډو یعزونه فیکا خلکو هغه ته تعزیه کوله غمرازي کوله چې جبرائیل علیه السلام ستا محبوبه ستا حبیبه محمد عربی نن وفات کیږي ټولو فرشتګانو هغه سره غمرازي کوله فما كان بأسرنا أتاه
جبريل علیہ السلام لږ وخت لا تېر نو جبرائیل علیہ السلام راورسېده فقعد عند رأسه د امام الانبیاء سر ته کېناسته. رسول الله مبارک ورته وی یا جبريل هذا الرحيل من الدنيا فبشرني ما لي عند الله. اے جبريل علیہ السلام دا دې اوس نور دنیا نه روان یما خو لږ زیری راته راکړه چې اله العالمین طرف ته زما سره څه ذخیره ده. قال ابشرک یا حبیب الله اے د اله العالمین حبیب زیری در کوم انی قد ترکت ابواب السماء قد فتحت د ټولو اسمانونو دروازې خلاصې پرتې دي والملائکة قد قاموا صفوفا صفوفا بالتحیة والریحان د ټولو اسمانونو فرشتگان په دروازو کې تاسو ته ولاړې دي یحیون روحک یا محمد ستاسو د روح ستړې مشي به کیا. رسول الله مبارک ورته وایي لوجه ربي الحمد وبشرني یا جبريل اله العالمین لره ثنا ده ما ته لږ زیری راکه. هغه ورته وایي ابشرک ان ابواب الجنان زیری در کوم چې د جنت دروازې قد فتحت ټولې پرانستې پرتې دي وانهارها قد اطردت واشجارها قد تدلت د جنت هغه بوټي ټول ښکته راغلي دي وحورها قد تزینت او د جنت حورانو نن ډولو سنگار کې ځانونه جوړ کړي دي لقدوم روحک یا محمد ستاسو روح ور روان دی جنت سنگار شوی دی. امام الانبیاء جبرائیل علیہ السلام ته وی زیری راکا مقصد دا دی چې ما ته را باندې وکا. قال انت اول شافع و اول مشفعنا اول شفاعتگر بتئی اول شفاعت بستا قبلیږي ورځ د قیامت کې. امام الانبیاء ورته وی لوجه ربي الحمد اله العالمین لره ثنا ده خو ما ته زیری راکا. جبرائیل علیہ السلام ورته وی عم تسلني یا رسول الله ما په مطلب باندې پوی که د څه شي پوښتنه رانه کې. قال اسألک عن غمی و همي اصل غم پوښتنه درنه کوم زما په زړه چې کم غم دی هغه غم رانه لرې کا. من لقراء القرآن من بعد زما د قرآن کریم تلاوت کوونکو به زمانه بعد به څه حال وي. من لصواب شهر رمضان من بعد زما امتیان چې روژې نیسي د هغې حال به څه وي. من لحجاج بیت الله الحرام من بعد د حج حرمینو شریفینو ظاهرینو حال به څنګه وي. من لامت المصطفى من بعد زما د بهترین امت حالات راته ووایه. جبرائیل علیہ السلام ورته وی ابشر یا حبیب الله اے د اله حبیب زیری قبول کا. ان الله عز وجل اله العالمین اخری پیغام در تدار علیگی چې حرمت الجنة على جميع الامم حتى تدخلها انت و امتك یا محمد. اله العالمین دارته ویل چې امام الانبیاء ته ووایه خفه کېږم ما دا جنت په ټولو امتونو حرام کړی دی تر څو چې تاسو ستاسو امت ورته تللی نه یو امتي به م پرې نږدم. امام الانبیاء ورته وی الان طابت نفسی اوس مې زړه خوشحاله شه. ای فرشتې د مرګ اسرائیل علیه السلام اوس خپل کار کوه. حضرت علی رضی الله عنه راوړاندې یا رسول الله که تاسو وفات شئ من یغسلک غسل به څوک درکیا کفن په څه شي کې درکو مونږ د جنازې در باندې څوک وکړي قبر ته مو څوک دننه کړي. رسول الله مبارک ورته وی علي صاحب غسل ته راکا. فضل ابن عباس در سره ملګری کا. دریم ملګری مو جبرائیل علیہ السلام او کله مو چې غسل راک په درې نو جامو کې کفن راکیا. جبرائیل علیہ السلام د جنت نه حنوت راوړي څه خوشبویانې دي هغه را باندې واچوئ. کله مو چې کټ کې کېښودمه بیا ټول زمانه ووځئ لرې شئ رانه. فإن أول من يصلي علي الرب عز وجل تاسو ټول زمانه لرې شئ اول اله العالمین په ما باندې یو خصوصي د رحمت باران کیا. د هغې پسې بیا جبرائیل علیه السلام په ما جنازه کوي. بیا میکائیل علیه السلام جنازه کوي. بیا اسرافیل علیه السلام جنازه کیا. بیا فرشتگان زمرن زمرن ډلې ډلې جنازې کیا. د هغې نه بعد بیا تاسو رادن نشیا. دې خبره کې بیبي فاطمه رضی الله عنها راوړندې شوه
محبوب ته وایي الیوم الفراق فمتى القاکا، یا رسول الله نن خو رانه لاړې، بیا به کوم ځای تاسو سره ملاوېږمه. معمولا بیا ورته وایي یا بنتي تلقین یوم القیامه عند الحوض، ما که ورځ د قیامت کې لته ما بیا حوض کوثر غاړه کې وګوره، هلته به ما سره ملوش، زه به امتیانو ته اوبه ورکومه. فاطمه بیبي ورته ویل لم الق یا رسول الله القکا، که هلته راته ملو نه شو زه در سره ملو نه شم بیا چېرته ولټېږمه. رسول الله مبارک ورته وی تلقیني عند المیزان وانا اشفع لامتی، بیا تلې د میزان سره به ولاړېمه، زه امتیانو دپاره به شفاعت کومه، بیا مې هلته ولټوه. فاطمه بیبي ورته وی که هلته م ملو نه شي بیا دې چېرته ولټومه. وی تلقیني عند الصراط، بیا مې پل صراط سره ولټوه. انا انادي زه به دعاګانې کوم ربي سلم امتي من النار، زه به د پل صراط په غاړه یمه دا دعا به کوم ای خدای زما امتیان روغ رمټ په پل صراط پورې باسه. اسرائیل علیه السلام را نږدې شو، روح مبارک د خپو نه را روان شو، زنګنونو ته راورسېده. رسول الله مبارک په خوله باندې آواز راځي اوف. فلما بلغ الروح السر، روح د رسول الله مبارک نامه ته راورسېده. رسول الله مبارک په خوله راغلل وا کربا، د مرګ څومره سختۍ دي. فاطمه بیبي ژاړي، آواز کوي قربي لقربک یا بتا، ستا سختی دی الہ العالمین په ما باندې کېږدې پلاره. روح مبارک ستوني ته راورسېده. رسول الله مبارک جبرائیل علیه السلام ته وایي ما اشد مرارة الموت، دا د مرګ څومره سختۍ دي. تولى جبريل عليه السلام وجهه عن رسول الله، جبرائیل علیه السلام چې د رسول الله مبارک مخ ته وکتل مخ یې ورنه تاو کړ. رسول الله مبارک ورته وایي یا جبریل کرهت النظر الیا، ای جبریل اوسه پورې د اشنایي را سره وه د آخر کې د مخ رانه ولې واړو. او ورته وایي یا حبیبي ای زما محبوبه، دا به د چا په وس کې چې نن تاسو په دې حالاتو پراته یو تاسو ته وګوري. مبارک نه روح لاړو. عائشې بیبي ورباندې یمني څادر خور کړ. صدیق اکبر رضی الله عنه باندې نه راغی، ډایرک کور ته راځي. عایشه بیبي درشل کې ناسته ده ژاړي. ورته وایي چېرته دی رسول الله؟ هغه د ګوتې په اشارې ورته وایي کمره کې دننه دی. په مخ مبارک څادر پروت. صدیق اکبر رضی الله عنه څادر ترې لرې کړ. فاکب علیه وقبله بین عینیه، صدیق اکبر پې ورټیټ شو په تندي باندې یې ښکل کا. یا رسول الله تا خپله هغه وعده او خپل مرتبت او خپل عهده سر ته ورسوله. دنیا کې دې تکالیف لیدلي دي، اوس به تاسو خپل راحت وګورئ. بیرته بهر ته راغی. دغه ورځ مبارکه نه وه په دنیا کې، ظاهرا بهر وه، د نهې په شپه باندې م بهر وه، د نهې په ورځ باندې م بهر وه. د بد او د چهارشنبې په شپه باندې ناوخته کې په کمره کې قبر تیار شو. غسل ورکولی شه، کفن ورکولی شه، او قبر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چند صحابه و دی مبارک کېښود. چا ورته یو څادر راوړی و، په هغې باندې به یې ناسته کوله. هغه څادر یې ورته قبر کې خور که او مبارک یې ورباندې واچو. نیمه شپه ده، ناوخته حصه د شپې ده. فاطمه بیبي بهر ولاړه ده او په خوله باندې دا اشعار راځي ماذا على من شم تربة احمد الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو انها
صبت علی الایام سرنا لیالیا، نن په ما باندې داسې غمونه رالل، که دا غمونه په ورځ راغلې وې شپې به یې ترې جوړې کړې وې. که چا د رسول الله مبارک خاورې خوشبويي حس کړه، ټوله دنیا کې بیا دې بله خوشبويي نه استعمالي، دا ورته بس ده. او بیا بهر ولاړه د نیمه شپه ده، صحابه کرامو بیلچې په اوږو باندې دي او د قبر تیارېدو نه وروستو راووتل. فاطمه بیبي جاړي او خپل خاوند ته وایي، حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وایي، یا ابوالحسن دفنتم رسول الله، زما پلار مو دفن که. بیا ورته وایي، کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول الله، اما کان فی صدورکم لرسول الله الرحمه. تاسو دا زړونه یخ شو چې زما په پلار م خاورې اړولې، تاسو په زړه کې رحم نه و؟ تاسو څنګه زړه کېده چې بیلچې مو په هغه باندې خاورې اړولې؟ اما کان معلم الخیر، څومره ښکلی معلم و د خیر. علي صاحب ورته وایي صبر وکړه، دا د خدای تعالی امر دی، لا مرد له، دې کې رد نشته. او بیا مبارکې په سر لاس کېښود او چغې کړې او په چغو کې ویل، یا ابتا، ای زما پلار، هغه جبرائیل علیه السلام به چې زمونږ کور ته راته نن نه بعد به بیا را نه شي، هغه وحی به چې زمونږ کور ته را روانه وه نن نه بعد به هغه بیا را نه شي. د چهارشنبې په شپه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شو او د دغې میاشتې نهم تاریخ یا 12 تاریخ و. دا واقعات چې ما کومه بیان کړه دا د معجم طبراني الکبیر نه ده. سند د حدیث کې د بعض علماو مقال شته دی، ترغیب دپاره موږ اکتفا وکړه په توثیق د طبراني باندې، خو د هغې نه مو نقل کړه. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف ولولئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین. خداوند کریم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمات خپله درګاه کې قبول کړي. الهه چې امت دپاره کوم دعوات کړي دي په هغه دعاو کې زموږ ټولو برخې پیدا کړي، د هغه مبارک شفاعت کې زموږ نصیبې پیدا کړي. څومره حاضرینو جمع ناست ته ټولو ته په نظر د رحمت سره وګوري، زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. اله العالمین زموږ زړونه د بدۍ نه نیکۍ ته راتاو کړي. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دین متعلق او د خدمت متعلق مونږ ډېر قاصر یو، الهه مونږ ته عفو وکړي. په کومو سترګو به مونږ امام الانبیا سره مخ کېږو چې هغه په هره صحنه کې زموږ د مغفرت دعاګانې غوښتې دي او مونږ همیشه د هغه په سنتو باندې خپې ایښې دي. اله العالمین مونږ نه رسول الله مبارک خوشحال کړي. خدای مونږ ته د هغه په سنتو عمل را نصیب کړي. خدای د هغه د شریعت خادمین مونږ جوړ کړي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه.